د تنهایی ژوند ته په هیڅ وخت کې هم مه خوشحاله کیږئ. دا مه وایئ چې زه ښه یم یا زه پوره یم او یا هم وظیفه لرم بس تنها ژوند به کوم چیرته اوسېږم، او یا زه یم او زما فامیل ده خبره ختمه شوه بس پیسې شته دي که نه کاروبار شته ده، او یا دا ده چې زه خارج ته ورسېدلم همدا مې ارمان و، او یا مثلا یو کاروبار مې غوښته چې وي که ما کاروبار روان شو بس تک کې تنها لرې له ملګرو له خپلوانو څخه ژوند کوه او کرا اوسېږه. په هیڅ وخت کې هم موږ او تاسو د یو مسلمان په حیث باندې باید تنها ژوند ته خوشحاله نشو. دا ډیره مهمه خبره ده چې زه نن تاسو سره شریکوم. زما په نظر باندې نن سبا رواني تکلیفونه، خفګانونه او سټرس او زړه تنګون ډیر زیات شوی ده چې زه څومره خلک وینم که نه متاسفانه د خفه خلکو کچه ډیره لوړه شوې ده. نو که موږ او تاسو ځانونه له خفګان نه لرې وساتو، ځانونه خوشحاله کو او ځانونه عادي نارمل وساتو، دا زما په نظر باندې یو لویه لاسته راوړنه ده چې موږ او تاسو یې به ولرو په خپل ژوند کې. او د دې لپاره چې متوازن پاتې شو، مطمئن پاتې شو، خوشحاله پاتې شو، لازمه ده چې زمونږ له ډیرو خلکو سره اړیکې واوسېږي، هغه هم سمې اړیکې. ډیره ضروري ده چې موږ او تاسو له خلکو سره ښې اړیکې وپالو، هغه که همسایګان دي، که ملګري دي، که دوستان دي، که حتی خپلوان. تر ټولو مهمه خپلوان. له خپلوانو سره ښې اړیکې درلودل دا د انسان د خوشحالۍ او د آرامش او د ذهني توازن سبب ګرځي. دا ځکه خو اسلام هم ډیر زیات تمرکز کړی ده او ډیر زیات اجر او ثوابونه یې موږ تاسو ته بیان کړي دي د دې چې یو انسان خپلوي پالي او صله رحمي پالي. خپلوي پالل او صله رحمي پالل تاسو ته بهتره معلومه ده چې څومره یو لوی کار ده په اسلام کې. اسلام خاص ارزښت ورکړی دا د دې په خاطر باندې چې موږ او تاسو خوشحاله پاتې شو، مطمئن پاتې شو او په ټولنه کې پاتې شو. د اسلام چې موږ تاسو ته وایي چې تاسو باید منځونه جمع سره وکړئ، د دې خوځښت ډېرې فایدې دي. یوه فایده یې دا ده چې موږ او تاسو ټولنیز پاتې کیږو، په ټولنه کې پاتې کیږو، له خلکو سره اړیکه راشه درشه زموږ پاتې کیږي. نو چې کله ته یو ورور ووینې، یو دوست ووینې، خپلوان ووینې، همسایګان ووینې، ښه خلک ووینې، بس زړه دې ارامه شي، مطمئن شي چې الحمدلله زه د یو بهترینې ټولنې غړی یم. زه په داسې یو ټولنه کې اوسېږم چې دې کې ډېر بهترین خلک شته دي، مشران پکې شته، کشران، داسې خلک چې الله ته سر ټیټوي. زه په یو ټولنه کې اوسېږم چې هلته له یو بل سره همکاري ده، د یو بل پوښتنه ده، د یو بل حالات نه خبرېدل دي. نو د دې په خاطر باندې تاسو کوشش انشاءالله دا وکړئ چې اجتماعي او ټولنیز واوسېږئ. خامخا په ژوند کې ښه خلک پیدا کړئ، ملګري پیدا کړئ، له هغوی سره راشه درشه. دا تشویش مه کوئ چې زما کاروبار به خراب شي او زه به تاواني شم او وخت به مې ضایع شي او دا به شي هغه. نه ضروري ده که غواړئ چې آینده کې لوی کارونه انشاءالله وکړئ، غټ کارونه وکړئ او خوشحاله پاتې شئ، مطمئن پاتې شئ، ډیر ضروری ده چې تاسو له ملګرو سره پاتې شئ. حتی هغه ځوانان او قدرمن ورونه یا خویندې چې هغوی خارج ته تللي دي، هلته متاسفانه د دې فرصت ډیر کم ده چې تاسو خلکو سره یا وګورئ یا راشه درشه یا پالنه یا مناسبتونو کې ګډون وکړئ. ځکه اکثره شاوخوا خلک خارجیان وي یا داسې خلک وي چې اصلا زموږ سره طبیعت نه جوړیږي یا زموږ په عادتونو باندې کلتورونو سره هم بلد نه وي. نو هلته تاسو باندې ډیر ضروري ده، تاسو لپاره بې حده ډیر زیات ضروري ده چې حتما باید ښه خلک پیدا کړي. ځکه که الله دې نه کړي تنها پاتې شوئ که نه، تنها بس دا سوچونه فکرونو کې به ژور ځئ، بیا به درته وسوسې پیدا شي، کرا به م زړه په تنګ شي، له دنیا نه به م زړه تور شي، موبایل راواخله او ګوره شیان پکې نور هم په ذهن باندې بوج راولي. نو دا فکر کوم د حل لاره نه ده چې کله تاسو په تنګ شئ او کرا کښېنئ، میډیا ته کښېنئ او یا موبایل ته کښېنئ. نه، د دې پر ځای باندې راووځئ، حقیقي نړۍ ته مخه کوئ، له خلکو سره راشه درشه، یو چا سره مرسته کول، یو چا ته ښه راهنمایي کول، یو چا نه مرسته او مشوره غوښتل. کرا د خپلو ملګرو او انډیوالانو دا حلقه چې دا غټه کړئ. نو په دې سره انشاءالله تاسو ټولنیز پاتې کېږئ.
کله چې تاسو ټولنیز پاتې شئ سبحان الله ستاسو په ژوند کې به برکتونه خیر او خوشحالیانې راځي. په اخره کې درته یو بل حدیث هم وایم د دې لپاره چې دا خبرې مې اوږدې نه شي. نبي علیه الصلاة والسلام په یو حدیث کې ډېره ناشنا خبره کړې ده. هغه مبارک فرمایي من عاد مریضا، وایي څوک چې د مریض پوښتنې ته ورغی، صحیح شوه، او یا دی د یو خپل ملګري ته ورغی د څه دپاره د الله د رضا په خاطر باندې یو پوښتنه یې وکړه یا د دې لپاره چې هغه مطمئن شي، خوشحاله شي، یا ډاډګیرنه ورکړي یا پوښتنه یې وکړي، نو سبحان الله پورته په اسمانونو کې یو ملائک اعلان وکړي او آواز وکړي. د څه شي اعلان کوي، د څه شي آواز کوي؟ ډېر یو عجیبه آواز کوي. هغه ورته دعا کوي. اول دا ورته وایي چې ای انسانه ستا دغه قدمونه دې مبارک شي، ستا دا ژوند دې ښایسته شي، ستا دا ژوند دې له خوښیو ډک شي. او بل ورته وایي زیری ورته ورکوي داسې انسان ته. د څه شي زیری ورته وایي چې په جنت کې ستا لپاره یو کور جوړ شو. څومره بهتره خبره ده. په وړوکی کار خو د دې په مقابل کې تا ته ملائک دعا کوي او زیری درکوي په یو کور باندې چې هغه په جنت کې ده. ډېره لویه او بهترینه خبره ده، د خوشحالۍ ځای ده. دا په دې دلیل ده دا حدیث چې زمونږ اسلام موږ تاسو تشویق کړي یو چې تاسې باید ټولنیز واوسیږئ، تاسې باید له یو بل سره راشه درشه وکړئ، تاسو باید تنها پاتې نشئ، تاسو باید په ټولنه کې ژوند وکړئ، تاسو باید ګوشه نشین ونه اوسیږئ چې تکې تنها خپل ځان غم در سره نور د هېڅ چا په قصه کې نه، هر څه چې کېږي بس کېږي به زما یې پیسه. داسې باید مسلمان نه وي. مسلمان باید له خلکو سره ناسته پاسته ولري. د مسلمان باید د نورو خلکو په درد ولګېږي تر څو آینده کې نور خلک هم د ده په درد باندې ولګېږي. نن سبا ډېر داسې خلک دي چې هغوی خفه دي په خپل ژوند کې، غمجن دي او تشویشونه لري، خو د حل لاره یې نه درته معلومه. دغه یو بهترینه د حل لاره ده. نور هم د حل لارې شته دي، دا هم بهترینه د حل لاره ده چې موږ تاسو ټولنیز واوسیږو، خلک په خپل ژوند کې ولرو. ښه خلک په هر ځای کې شته ده، په هر ځای کې چې تاسو پیدا کوئ که نه پیدا کېږي. بهتره دا ده چې ښه خلک انشاءالله زموږ ستاسو په ژوند کې وي تر څو زموږ هم ساعت ورسره تیر شي، هم موږ تاسو وهڅوي ښه کارونو ته، هم انشاءالله له خفګان او له زړه تنګون نه لرې واوسیږو او ژوند مو انشاءالله په خیر او خوشحالۍ سره تیر کړي. الله جل جلاله دې زموږ ستاسو په ژوند کې ښه خلک نور هم زیات کړي.